اسلام آباد کې خبر شوی موي تقریبا 25 من د خرونو غوخه او وسره دغه شان 45 دغه خوشه خرونه چې کوم دي هغه پوډ والا په چاپه واره دا په یو ځای باندې او په هغه کې نیولې دي نو اوس په هر حال وی تحقیقات خو بکیږي هو دا تحقیقاتو نه مخکې دار ک چردا التپغه اسلام آباد کې او پینډه کې په دې وټلو کې دا غوخه تقسیمی دا او دا خرونه چې کوم دي دا داسې علارې دل د دې ګوره یو ست طریقې کې دي شي چې یو خدا طریقه را دا ولی کیږي داسې دا ځکه داسې کیږي چې دا خرونه زموږ په دې علاقو کې ارزان دي د نورو ځناورو نه نو د دې دا یو حل کیدی شي امه کې یو سرکاري نوکرو نو هغه ما ته خبره کوله وي دا تاسو ته پته راوي د خاورو دا تیل چې کوم دي د حکومت ولې ګران کړي دي دا د دې نورو تیلو نه د دې نه ګران کړي یا د دې په قیمت کړي دي وی دا به اکثر د سرکاري خلکو داسې چل کو چې دا به چونکې ارزانو نو دی به پیسې به د پټرول یا د ډیزلو اغستې لکه پټرول د صحیح تیلو پیسې به اغستې او اچول به پکې دا کمزوري او لاندې تیل نو هغه ورته حکومت ګران کړو نو بس هغه مسله ختمه کړه نو که دا خرچ کم دي دا د حکومت ګران کی یا چاته اولیږي ځکه دلته کې خاصم لوډر راوتی دي او چنګشې دي د لوډ د پارا سیزونه راوتی دي کدا چرته بهر ملک ته اولیږي چې کوم ملک دا استعماليږي یا یغي غوخه خوري یار څه چل کوي پاغي باندې خرڅ کی یا دلته کې قیمت ګران کی ده حلال زناورونه نو کې دي چې دا مسله ختم شي دا داسې نه ختميږي ځکه چې د دې غوخه ارزانه ده او دا خلک چې کم دي نو د کشان به دا په خلکو باندې د خرونو د غوخي خوري اوس پته به لګي هغه کې وي چې یو چینی نیولې ده او پته لګی نه چې دا چرته بهر لېګل نو کوس بانه ولا جوړم کی چې دای بهر لېګل نو هغه د پر خپل یو پوډ چې کوم دی هغه یو سیستم دی هغه د پر باقاعده په هغه کې دوه درې سيزونه داسي چې د هغه به ته اول لیکل راخلې د هغه به اجازت نامې راخلې هغه اداري دی خپل هغه اجازت نامې چې تاسو سره نه دی بهر هم نشي لېګل بهر خو ته خراب چیز نشي لېګل غلط چیز نشي لېګل نو د هغه به باقاعده ته راخلې ګوره یا ساته ګوره دا یو نیم جرم نی دا هغه حکومت وخت لا پکاري چې دا په داسې طریقه باندې ختم کی چې خلک او یریږي چې خلک او یری د بیا هغه مسله په خپل ختم شي یو بادشاه هغه یو علاقه باندې چونکه مخکې به د بادشاهانو جنگونه کول او دغه به یا به یو طرف باندې روان شو چرته په چکر باندې یا په دغه روان شو نو داسې کار یو چې یو علاقه باندې ورغلم نو هغه کې یو غریب سړی دا هغه یو پټیو نو په هغه کې غالبا فروټ او وغیرہ او د ارسه پکې ولاړو نو دی د پوج دوه درې کسه چې کم دي دا په ورغلي دي او دا هغه پټی چې دی هغه کې خوراک هم کړل دی او نور سيزونه چې دی هغه بالکل ولا ضایع کړی دي او خراب کړی دي ډېر غټ نقصان یې ولا کړی دی نو هغه سړی چې دی نو په سبا باندې راغی بادشاه لا غریب سړی او بادشاه ته وی چې بادشاه سلامت دا وګوره ستاسو پوج و د درو درې کسان راغلي دي یو زما کم چې څومره غون کار زما غي ته کتلی د خوراک څخه زما کور پاغه باندې ذریعہ معاش دی ټول هغه ټول ارسه ټیک د خوراک به ته کړو ورسه به استعمال کړو خو خرابول خو به نه کنه غار سه مال تبا کړی او خراب کړی دي بادشاه وی چې دا معلوماتو کې دا چا کړی دي هغه درې کسان را پیش کړو وی دا دی کړی دي په غون پوج کې دا خبره خوره شوی و په غون دغه کې دا خبره خوره شوی و بس هغه بادشاه وی دی کېد کې چې کله کېد کله په سبا باندې حکم وکړو چې بلان کیږي کې د دې علاقې نه چې مونږ د وتونه مخکې د کزه کې چې کم دینو دا درې کسان چې کم دینو دا پانسی کې او دا لاشونه چې کم دي دا یو ځای بل ځای چې کم د خار ته خلک رانه نوزي یا د علاقې ته خلک رانه نوزي دغه ځای کې زوړن کې بس خلکو چې سار را پاسې د لوی قتل چې او دا هو بادشاہ چې کم دی پرون چې کم کسانو غروانی کړو او زیاتې کړو هغه بادشاہ چې کم دی وګوره دا هغه غلاشونه ځوړن کړی دي عملی ته خبر را رسیدا وزیرانو ته خبر را رسیدا وزیران چې څومره بادشاہ سره غټ کسانو هغه چې دا خو بادشاہ ډیر زیات ظلم کړی دی اوس هغه نقصان کړی دی د دې نقصان به ته غشت وسړی به ور کړو د دې خدا دغه خو نو کنه چې بادشاہ ولا پانسی ور کړو هغه زه په ځوړن کړو نو دا خو دا غي حل نه وکنه نو اغي چې دی نو ډیر زیات پریشان شو بادشاہ لراله بادشاہ ته وی چې بادشاہ سلامت دا خو تاړي غلط کار کړی دی او ټول خلک د پدې معنی بلوشوي دي او پوج او ټول بلوشوي دي دا ډیر غلط کار تا کړی دی بادشاہ خپل کابینه چې وا غیر جمع کړه او هغه ته وی چې ګوره دا
په غریب باندې ظلم شوی دی دی یو کار داسې کړو چې د ختمولو دپاره دا ضروري و هغې بوت له ځان سره هغه ټوله کابینه او کم کسانو چې د غریب هغه نقصان کړو هغې ورته وښولوي دا د هغې په جیل کې پراته دي نو باچا سلامت دا پانسي کړي دي څوک دي هغه د هغې راوغوښته کم چې هغه جیلونو والی د هغې راوغوښته هغه ته ووایي ته دې ته دا لیسټ وښایه لیسټ یې ورته وښووي دا 3 کسان داسې وو چې په دې باندې د 500 اډر د مخکې نه شوی نو ما وی چې دا خلک به ته عبرت هم واخلي دا فوج او دا کسان به زمونږ دا رعایا دا به هم یریږي نو راشه د دې هسې 500 اډر شوی دی به دا 3 کسان مې پانسي کړه چا خو پېژندل هسې هم نه نو د دې د خلکو د یرولو دپاره ما داسې وکړو نو دا یومبې د دې حل خو دا دی چې د دغې خرونو دا غوښه چې دا څوک دغه کوي یا دا څیزونه ګرانول غواړي چې دا د دې عام د حلال زناور نه ګراني چې دا څوک حلالولي به خامخا بیا حلالولي خو نه شي که نه چې ګراني او دویم حل یې دا دی چې داسې کسان رونیولی شي نو د هغې له داسې عبرتناکه سزا ورکړی شي نو دوی به بیا دا کار نه کوي نو د دې د وجې نه ګورئ ډېر زیات احتیاط کوئ بهر د داسې کس نه غوښه راوړئ چې ستاسو په مخ کې نن سبا داسې کسابان دي چې ستاسو په مخ کې هلته کې الاله کوي د هغه نه راوړئ بعض دا کیمې خلک خرڅوي په دې روژه کې چې کم کیمې نیولې وې دا څومره څښاک غوښې چې دا کولمې او دا څیزونه د دې نه دا کیمې جوړوي او رنګ یې وله ورکړي په رمضان المبارک کې او په تاسو باندې خرڅوي یو 100 روپۍ ګرانه راوړئ ستاسو په مخ کې هلته کې چې غوښه واخلئ او ستاسو په مخ کې تاسو ته قیمه کي بس اکا راوړئ صفا سوتره خوراکونه کوئ ګوره د انسان خو ګډي د دغې خېټې دپاره نو چې دا تاسو دې ته داسې څیزونه ور واچوئ چې هغه حرامي یا داسې څیزونه چې مرداري نو بیا د دې ژوند نه مطلب څه شو نو 100 روپو ته مه ګورئ د داسې کساب له ورځئ چې ستاسو په مخ کې حلاله کوي صفا سوترئ او هغه ټایم کې ستاسو په مخ کې قیمه وباسي چې تاسو ته پته وي 100% چې دا کار ټیک دی نو دا چې کوم دا 100 پیره ده چې په پنجاب کې یو ځای بل ځای کې د پوټلو باندې چاپي ووالي شي هغې د خرونو دا غوښه استعمالوي نو د دې وجې نه دې له سخته سزا پکار ده چې دا سیستم په پاکستان کې ختم شي کني دا مسلمانانو باندې به دا قسم غوښې دا خلک خوري او دغه شان چې دی نو پیسې به ګټي په دې باندې